افغان لیز مینوال لپاره غواړو چې یو برنامه ثبت کړو او خدای دې وکړي چې تر اخره پورې موږ سره وګورئ. د پروګرام په دې برخه کې غواړو دلته یاران دوستان دي غواړو یو ملي اتن وکړو د افغانستان مینه پې ماته کړو. نو خدای وکړي چې تاسو د خوښې ویاړ وګرځي. انډیوال د نقیب خان سپارټي نیولې ده. دغلته غونډه راټول سوي یاستو. دا د ویانا ښار ده، د اتریش پایتخت. تاسو موږ سره اوسېږئ او غواړو چې تاسو نور هم ډېر ډېر ښه شیان در وښیو. راسئ دا چوپان کباب را سره وګورئ او تاسو یو څو تصویران وګورئ او موږ به دا خپل قابلي پلو پوخ کړو. او یو میله و په 9 ساعت هم په همدې تېر شي او مسافري ژوند دي. نو همدې ستړي مشئ ګرانو دوستانو، افغان لینز ته ښه راغلاست. زه نهضت یار توخی غواړم چې تاسو ته یو ښه خپرونه وړاندې کړم. یاران دي، دوستان دي او د اتریش ښار ده دوناو ته راغلي، سیند ته راغلي، ښایسته ښایسته کښتۍ دي او دغه خپرونه به زموږ انشاءالله یو 20 دقیقې وي. موږ سره واوسېږئ تر اخره پورې او د دغه خپرونې نه خوند واخلئ او خدای دې وکړي چې تاسو زموږ سره تر اخره پورې مل واوسېږئ. مننه. ګرانو دوستانو، دا هغه ساحه ده چې دوناو په نوم باندې یادېږي او دا د هغه سر نه نیولې تر دې سره پورې تقریبا په زرهاو جریبه ځمکه ده چې دلته د دا دې خوا ساحه چې تاسو وینئ دا د لوبې ځایونه دي او په څنګ کې هر کال دلته کنسرت کېږي چې رنګارنګ د ټولې اروپا نه هنرمندان راځي او کنسرتونه د خلکو ته وړاندې کوي او په ډېر غټ تعداد سره خلک راځي دلته. او بل خوا ته که تاسو وینئ د دوناو په نوم باندې د اسلامي سنټروم په نوم باندې یو ساحه ده چې مخامخ منار ښکاري چې دا ډېر قدیمي تاریخ لري او آینده ویډیوګانو کې به تاسو ته موږ د دې تاریخ په باره کې خبرې وکړو او په سلهاو په زرهاو خلک دلته د مسجد لپاره د عبادت لپاره راځي.
نظرت یاره سلام علیکم. څنګه چل دی څه حساب دی څه هغه خواري دې شروع کړې ده خواري دغه ده چې یاران دي دوستان دي او راغلي وو دلته د یکشنبې ورځ ده. غوښتلم چې یارانو ته لږ زره په اوله مرحله کې پلاو پوخ کړو. البته د سکرو پلاو دلته خو ټول ته معلومات ده چې سکاره لږ زره کمیاب ته دي. ورسره دلته غواړو چوپان کباب جوړ کړو یاران دوستان ته. نو نور هم دې خواته چې ګورئ نور یاران دوستان دي او نصیر صاحب کولی شي سلام دې ورسېږي ټول دوستان ته. نن راوتي وو د خیر سره دونه ورته وایي دونه غاړې ته راغلي وو د یکشنبې ورځ دی. دیوالان دوستان سره راغلي وو نومونه یې واخلم او که نه همغه یو سر نه به ووایو هر یو سره به هغه ته خبرې وکړئ او نن چې دی دا خرچه چې په موږ باندې کړی نقیب جان کړی کور ودان نقیب ته خدای په خیر ورکړي. هغه نن یکشنبې ورځ موږ بعض وخت په میاشت کې داسې یو دفعه راټولېږو او یو میله وکړو نو ساعت هم په همدې تېر شي. یو مسافري ژوند دي نو همدې باندې ځان مصروفه کړو. او چې ګورو دلته ډېر خلک دي دا د کوم ځای خلک راځي دلته یاره زیاتره خلک چې ګوري نام خو د افغانان دي موږ څنګ ته افغانان دي او عربان دي د سوریه خلک د عراق او ایرانیان دي لږ زره او خپل اتریشیان چې دي دونه زیات دلته نه دي. نو زیاتره همدغه موږ مهاجرین به ورته وایي او خارجیان وایي زیاتره خارجیان. او ډېر ښایسته ځای م انتخاب کړی ده او ډېر په لوړه ساحه باندې تاسو دا ګریل شروع کړی ده او فکر کوم چې اورم تازه شو ولا اورم تازه شو نو ته به داسې کار وکړې ته به یو بل سره مرکه وکړئ او زه به د خیر سره دا غوښه به کښېنم او بیا به ته یو شرط د موږ ونیسئ. صحیح دی سمه ده سمه ده. راغلو اصلي نفر ته چې دا مصارف یې په غاړه اخیستي دي او دا یاران دوستان یې راغونډ کړي دي. کور یې ودان یو جهان مننه الله دې ورته د زړه مراد پوره کړي او غواړو چې دا خپل نوبت سره خپل ځان معرفي کړي او دا پروګرام یې په کوم امید باندې را جوړ کړی ده چې دا یاران دوستان یې راغوښتي دي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ټولو یارانو دوستانو مننه چې تشریف راوړل. زما نوم محمد نقیب صافي او دلته اوسېږم په وین کې 10 کاله کېږي او نن ملګري یاران دوستان راغلي دي ټول ډېره مننه کور ودان چې تشریف راوړه. دلته کباب ګریل هم نیولی او دا چې تیاری دا ته خپله څه غواړې چې تیار کړې؟ زه دا ګازرې میده کومه د قابلي پلاو لپاره. قابلي پلاو د کور دی ودان مننه د تعریف نم. که تاسو مهرباني وکړئ خپل ځان معرفي کوئ او څه کوئ فعلا په څه بوخت یاست؟ سلامونه اونیکی هیله زه ارشاد پوپلزی نومیږم. نو بس خپل پلار سره راغلی و د نقیب کاکا ګریل ته پروګرام یې کړی نو منندوی له ټولو دوستانو څخه مننه. کور ودان مننه خوشحاله اوسئ. دا بل ملګري سره ها راځئ داسې مخکې راشو اصل کسانو ته راشو. هغه کسان چې چوپان کباب یا سیخ کباب جوړوي دوی به موږ ته خپل ځان معرفي کړي او څه احساس لري چې دا سیخان غوښه جوړوي او سیخان جوړوي او زحمت کش کاږي. کور ودان داسې مشران چې موږ لرو نو موږ به په دوی باندې افتخار کوو. الله دې دوی ته عمرونه زیات ورکړي. که تاسو په پیل کې موږ ته خپل ځان معرفي کوئ او ووایئ چې دا پروګرام د چا و او څنګه راغلی. سلامونه او نیکې هیلې ټول دوستان وطندارانو ته او څوک چې خارج کې دي داخل کې دي ټولو ته زموږ سلامونه ورسېږي. یو میله لرو د انډیوالانو. وبخئ ځان هم که راته معرفي کوئ. زه پوپلزی محمد قاسم یم د ننګرهار. کور ودان مننه که تاسو خپل ځان راوپېژنئ. سلامونه او نیکې هیلې زم په خپل وار سره د اسلام الدین یم د انډیوال د نقیب خان داسې پالټۍ نیولې ده دغلته غونډه راټول سوي یاستو دا د ویانا ښار ده د اتریش پایتخت او دغلته میله هم سره جوړه کړې ده. ډېره مننه. کور مو ودان د افغان لینز لیدونکو اوریدونکو تاسو موږ سره اوسېږئ او غواړو چې تاسو ته نور هم ډېر ډېر ښه شیان در وښیو. راسئ دا چوپان کباب را سره وګورئ او تاسو یو څو تصویران وګورئ او موږ به دا خپل قابلي پلاو پوخ کړو. تا خو نزدیاره پیازم له خیره سره شو او دینه بعد به چی ورچه
دا پیاز چې لږ زره سره شي بیا هډوکي غوښه وراچوو مایچه پلاو وراچوو ماندنه به چې بیا در وبستې به خیر صحت خوب قراري خیر و خیرت دې نه بعد د هډوکي غوښه مایچه پلاو ورته وایي او مولنګ وراچوو د مولنګ پلاو په تاسو باندې ګورو په اخره پورې موږ سره اوسېږي تاسو به ووینئ چې څنګه په دې دشته کې د سکرو پلاو جوړېږي نو واقعیت کې تاسو موږ سره اوسېږي تر اخره پورې نو ډېر خوند به ترې واخلئ راشئ د سیسي خان ته راشئ وګورئ نوی سور رنګ را وباسته نوی سور رنګ او دا د پسه غوښه ده ډېره خوندناکه ده خدای دې وکړي چې تاسو هم موږ سره دغه فضا نه خوند واخلئ ظاهر خان دا چې همداسې کش کې مخ خرابېږي ماشاءالله نوش جان دی دا وخت دا زیاتېږي دا شروع کړه قومندانه ډېره خواري دي شروع کړې والا پرنده څنګه کې یاران تا ته دا صحیح خوراک نه را رسوي هغې خوا نه ویډیو درته وریجې دې څنګه شوې رښتیا مولنګ پروت د مولنګونه یې ورې ځان پاخه کړي بعد دغه نه وریجې ورولم د خیره صحیح ده کولی شئ راشئ را سره ویې ګورئ کومه ته را چې وګورې چې څنګه راځئ دوستانو دا یې کوم ځای ته وړی ده دلته شمال ډېر زیات و چې لاندې وکړو لږ دا ملګري وګورئ دوستانو ټایم خالي ده افغان لنډ سره لایک کوئ سبسکرایب کوئ او خپل کمنټونه سره خپلو خوږو خوږو لیکلو سره شیر کوئ غواړو چې تاسو باندې کې بیا داسې پروګرامونه وکړو د خیره د دې نه خوښه او زمونږ د چا خبره ماشاءالله دا مولنګان دي مولنګان د لم مولنګان دي ها دا وګورئ لږ پاتې ده خیره دا اول جوش کېږي سره مې کړله اوس مې جوش کړله پیاز مې دغه نه مخکې سره کړه او دا چې د خیره نیم خامه شي بعد دغه نه زردګې وراچومه کشمش وراچومه او بعد دغه نه وریجې بیا نیم ساعت دم ورکوم نو تر اخره پورې موږ سره اوسېږي بیا به تاسو ووینئ چې دې خوند به څنګه وي زه نه وایم دا یاران دوستان به وایي د پروګرام په دې برخه کې غواړو دلته یاران دوستان دي غواړو یو ملي اتڼ وکړو دغه د افغانستان مینه پرې ماته کړو نو خدای وکړي چې تاسو د خوښې ویاړ وګرځي دغرو لمن کی خلقا چې د خټو می کور کې مې ساده باد ژوندونه چې یو زبل ملال مې دغرو لمن کی خلقا دغرو لمن کی خلقا چې د خټو می کور کې مې ساده باد ژوند
ايه ده ولا نو د تیار ورجې تیار شوې پروګرام په دې برخه کې دویم پاک کشر اغلاس دا قابلی او قابلی پلاو دا استاسو جای خالی دا ماشاءالله ورته وګوره دا سي لاس کوي واه 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 یخیږي او شین چای اوه ورسره نصیر خان شین چای هم تیار کړی دی والله اصل سره کوم چې نظر تیار ولا دیمه برخه ډوډۍ را د کباب واغه ختم شو او یو دوه درې ساعته خو دې خو کې ناستو لږ درجه بیا وګې شو وسیله وریجې دم ته یې خو وریجې دی او شین وطني چای سره پاه 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 او یخ هوا یخ هوا په خدای نه تعالی نه مر لخړو شمال دی او مخکې لږ ذره باران مو شو د وړي بارانونه دي کله راځي او کله ځي او دی خو ګوره ازبکی پلاوی جوړ کړی ګوره ازبکی نه ماشاءالله ماشاءالله دا اور تیز دا ولا دا چې په خدای لاندې اور علي باسه ډیر راغو کنه ورخطاو څه شو شبه دا چې 2 ساعته بعد هم راکاغله